د خلکو سره هاندم په زړه ویر کوم دا منافقت ته چرته کړی. سلامونه ملګریو، نیکې هیله او احترامات مو منو. مالیار یم راغلیو خپلو ملګریو تر څنګ له بوغله راغلیو میدان د ملدین هیلو سیمې له صدف افریدی صاحب یو ځل بیا ملګری شوی او ملګریو یې بار بار غوښتنه کوله نو وخت م نه نسم. صدف صاحب تاسو لا بیا هم هرکلی و ډېره مینه ډېره مننه چې تاسې موږ بیا راغلو. ډېر زیار وستونزې ډېر تشکر او ډېره مننه م کوم. ډېره مننه. او په تیره سره به ملګریو له څه وخت هم نه نسو. نو بس غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي وی چې نن مې ترې لږ جوړ کړو خو پرون نه جوړېدو. نن مې ترې لږ جوړ کړو خو پرون نه جوړېدو. غزل مې چې لیکلی وای مضمون نه جوړېدو. او زمونږ د کام بچو له یې بمونه کیلونې کړې. زمونږ د کام بچو له پوهنتون نه جوړېدو. زمونږ د کام بچو له یې بمونه کیلونې کړې او زمونږ د کام بچو له پوهنتون نه جوړېدو. او شعر المنی له بخښنه غواړم وایي چې نه خوښه خو زما وخه د بل ډولۍ ته لاړه په 19 کې ور ختمه شوه شلګون نه جوړېدو. نه خوښه خو زما وخه د بل ډولۍ ته لاړه په 19 کې ور ختمه شوه شلګون نه جوړېدو. او شینه اوس په غره کې شپې کوي چیلې او ګډې پیایي صدف له دا نه مخکې چې تشکون نه جوړېدو. ډېر ښه دی. صدف صاحب بل ورته څه ویلی؟ نو غزل دی وی چې راځه چې سره وکړو څو خبرې د پښتون. راځه چې سره وکړو څو خبرې د پښتون او راځه چې سره ووایو سندرې د پښتون. او یې چې منم چې وطن مور د ځکه حال د پښتون دا دی. منم چې وطن مور د ځکه حال د پښتون دا دی. او بس خیر دی کش لیدل یوې کالرې د پښتون. منم چې وطن مور د ځکه حال د پښتون دا دی. بس خیر دی کش لیدل یوې کالرې د پښتون. او پنجاب داسې تم په پښتنو باندې نور ماکه. پنجاب داسې تم په پښتنو باندې نور ماکه ولاکه د تکور کوي اکرې د پښتون. پنجاب داسې تم په پښتنو باندې نور ماکه ولاکه د تکور کوي اکرې د پښتون. او یې چې کوا د شرارت خبرې نه پې خفه کېږم. کوا د شرارت خبرې نه پې خفه کېږم. او بس نه موتیږي ګوله د زړه زغرې د پښتون. کوا د شرارت خبرې نه پې خفه کېږم. بس نه موتیږي ګوله د زړه زغرې د پښتون. او یې چې صدفه ګلان ویروړه چې ګورګورې هېرې نه کې. صدفه ګلان ویروړه چې ګورګورې هېرې نه کې والا چې ډېرې خوښې وي ګورګورې د پښتون.